بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو چرته سوچ کړی دی چې په کال کې 365 ورځې ولې دي؟ 500 ورځې ولې نه وي؟ 200 ورځې ولې نه وي؟ تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې په کال کې 12 میاشتې ولې وي؟ 20 میاشتې ولې نه وي؟ 15 میاشتې ولې نه وي؟ او 50 میاشتې ولې نه وي؟ تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې 4 کاله پس فروری چې کوم ده هغه د 29 وي د 28 ورځو په ځای باندې. که چرته تاسو ته دا معلومات نه وي نو نننۍ ویډیو چې تاسو وګورئ او دا سټپ بای سټپ ټول انفارمیشن تاسو ته میلاو شي نو تاسو ته به اګزیکټلی پته ولګي چې په کال کې دومره ورځې دومره میاشتې ولې او فروری د 28 په ځای د 29 4 کاله پس ولې او دا کم قوم چې کوم دی هغه ډسکور کړو چې دومره وخت به مونږ یو کال وایو. مونږ نن په دې ویډیو کې دا درې مختلف قومونه ډسکس کوو او د دې نه به مونږ ته پته لګي د یو کال دورانیه چې یو کال دو څنګه مجر کړو چې دومره وخت به مونږ یو کال وایو. د دوی طریقه بدله وه د دوی بدله وه او د دوی بدله وه. دوی چې کوم دی هغه به ستوری کتو د هغې نه به ورته اندازه لګېده. دو او دو دا دواړه چې کوم دي دوی به نور نه اندازه لګوله خو طریقه د ده او د ده جدا وه خو دا دواړه د نور نه اندازه وه د دو او د ده د ستوري نه او دوی به د یو کال دورانیه دوی به پته لګوله چې یو کال څومره وخت دی او د هغې مطابق په خپل فصلونه خپل رواج او خپل تهوارونه مناوال. د ټولو مخکې راځو او ګورو اولنی نمبر هغه زموږ سره د انشینټ ایجپټ. مطلب په مصر کې یو داسې قوم اوسېدو د نن نه 4,500 کاله مخکې ایا موږ ویلی شو د عیسی علیه السلام نه تقریبا 3,000 کاله مخکینی خبره ده. داسې یو قوم په مصر کې اوسېدو چې هغو به د ستوري نه دا اندازه لګوله چې دا یو کال دورانیه څومره وخت تیر شي ته مونږ یو کال وایو او د هغې نه به خپل رواجونه خپل تهوارونه او خپل فصلونه هر څه به د هغې مطابق بیا کول. راځو دا ګورو چې دا ستوری کم یو ده داسې څه کار و دې ستوري سره چې دوی پته لګېده او د دې ستوري نوم اوله کې زده کړئ چې د ستوري نوم چې کوم دی هغه دی سایرس سټار. سایرس چې کوم دی تاسو به لیدلی په قرآن کې هم د دې ذکر راغلی دی او هغې ته په دې ځای کې سایرس خو د انګلیش ټکی دی هغې ته بل نوم وایي. دا سایرس سټار چې کوم دی دی به په کال کې یو پیر په داسې وخت کې راختو چې دوی به اندازه لګېده. نور به د ثابت کال موجودو په غیر د 70 ورځو نه خو دا ثابت کال چې موجودو دغه نه صرف یو پیر د دې راخته به داسې و چې دوی ته به پته لګېده چې وس چې کوم دی کال پوره کېدو واله دی کال پوره شو تقریبا. هغه څنګه به درته پته لګېده چې کله به دا ستوری راختو نو نور به لا نه و راختی د هغې نه لږ مخکې به دا ستوری څه شو ښکاره به شو. نو ته پته ولګېده سهار خبره کوو دوی ته پته ولګېده چې دا څه شو دا ستوری راوختو یو کال پوره شو. بیا به دا رو رو ناوخته کېدو مطلب مخکې به راختو او ثابته شپه به دا ستوری بیا په داسې وخت په کې هم راغی ثابته شپه به دا ستوری موجود و خو اخیره کې بیا 70 ورځو دپاره څومره ورځو دپاره د 70 ورځو دپاره به دا ستوری غیب شو ختم به شو نه به او بیا به چې کله دا کال پوره کېدو والا تقریبا نو 70 ورځې پس په دې په اخره کې بیا په دغه سحر په داسې ټایم راښکاره شو چې دا نور بله نه و راختی سئ نو دوی ته پته ولګېده چې دا ستوری څه دی راختی دی. دوی به وایي چې دا یو کال وشو. د دوی لپاره دا یو کال ولې اهم و دا ستوری راختل ډېر زیات اهم و او د هغې مین وجه چې کوم ده هغه دی د نیل دریای نیل چې کوم په هغې کې به اوبه سیوا شوې بارانونه په دغه ورځو کې کېدل او اوبه به سیوا شوې نو هغه به راخپرې شوې او د دوی فصلونه به څه کېدل په هغې باندې اوبه کېدل او د دې خلکو ټول معیشت زیات تر په څه باندې و په مخ کې هغه په زراعتو باندې و. نو چې کله به دا ستوری د ولدو 70 ورځې به دی غیب و چې کله به دا ستوری د ولدو نو ته به اندازه شو چې اوس کال پوره کېدو والا دی او دا هغه وخت دی چې اوس به په دې دریای نیل کې اوبه راځي دې خوا او دوی به تیاریانې به دوی شروع کړې او فصلونه مصلونه به ورته تیار کړه. هغه فصلونه چې کوم بیا به اوبه شو او دوی به ډېره زیاته بیا څه ورکوله فایده ورکوله. دوی ته پته ولګېده د ستوري نه د دې ستوري د راختو نه به ته پته لګېده چې اوس دا دومره وخت جوړ شو نو دا څه برابر شو د یو کال برابر شو او بیا به بل کال لا بیا دغه شان د ستوري انتظار به او بیا به دا ستوری په سحر ټایم کې د نور د راختو نه مخکې به دغه ټایم به دا راښکاره شو نو ته پته ولګېده چې دا کال بیا څه شو یو بل وشو دغه شان بل او دغه شان کالونه به دوی څه کول شمارول. دا خبره د چا وه د انشینټ ایجپټ وه چې د ستوري په ذریعه باندې به دوی د کال اندازه لګوله چې یو کال څومره وي. دې نه وروسته موږ ګورو د دوی چې کوم کال و هغه 12 میاشتې وې په کال کې. د دوی په کال کې څو میاشتې وې 12 میاشتې وې او هغه لا په هره میاشت کې به 10 ورځې دوی کاونټ کولې د دوی نه به راځي 360 ورځې به ترې راتلې او بیا به 15 ورځې د خوشحالۍ دپاره د پروګرامونو دپاره د فیسټیول دپاره وغیره دپاره به یې دا ویستې هغه به یې د دې سره جمع کړې نو ټوټل به 365 ورځې شوې او دې 365 ورځو په جمع باندې څه
کال به ورته وي او اندازه به یې د څه نه لګوله د دې ستوري د راختو نه به یې لګوله چې دومره وخت وشو. نو ته به اوس وایې چې دې نه موږ ته دا څنګه پته لګي چې دا 365 ورځې څنګه شوې د دې کیسې نه خو دا پته چاته نه لګي. بالکل خلکو ته دا پته لګي. څنګه به ورته لګي دا چې سحر به شو نو نور به راوخت او بیا به نور څه شو کوږ شو نو ته پته ولګي چې یوه ورځ څه شوه وشوه دغه شان بله ورځ دغه شان ورځې به کېدې او دوی به شمارولې د دې ستوري د راختو پورې چې ستوری به کله په هغه سحر ټایم کې د نور نه لږ مخکې راوختو نو دوی به وایي چې اوس څه شو دا ورځې به یې چې وکتې نو هغه څه وایي 315. نو اوس په تاسو وایئ چې دا خیر دی د ورځو پته خو ورته لګي په دغه طریقه باندې چې ستوری به راختو د هغې پورې به ورځې شمارولې خو دا 12 ورته څنګه پته لګېدله چې په کال کې 12 میاشتې دی په کومه طریقه باندې دی معلوم کړي دي. نو هغه هم ډېره زیاته اسانه خبره ده. دوی چې کوم دي هغه په دې طریقه باندې معلوم کړي وګ ورته کېده ډېر په اسانه درته وایم. اولنۍ خبره تاسو به لیدلي سپوږمۍ اول چې راښکاره شي نو هغه څنګه بالکل نری بیا ورو ورو څه کېږي سیوا کېږي دا نو په آخره کې چې کله 14 ورځې وشي دا څه شي مکمل شي څه شي مکمل شي او بیا ورو ورو څه کېږي بیا ورو ورو په قلاره باندې دا واپس کمیږي چې واپس کمیږي نو ورو ورو ختمیږي نو ختم شي. دا څومره وخت اخلي چې دا ختمیږي دا تقریبا 29 ورځې اخلي. څو ورځې اخلي 29.5 ورځې اخلي دا سپوږمۍ چې کله دا سپوږمۍ چې دا هغه ختمیږي ورکیږي را پیدا شي بیا ورو غټیږي 14 ورځې پورې دا بالکل بیا غټه سپوږمۍ بیا ورو کمیږي نو څه ته ورسي 29.5 ورځې تقریبا کېږي دا ختمیږي. د دونه ته پته ولګېده چې دا زما سره څه دي 10 مالته لیکل دي چې په میاشت کې 10 ورځې دي نو دا د چا نه معلوم کړي دي دا د سپوږمۍ نه معلوم کړي دي او دا 10 ورځې ځکه هغه چې دومره وخت کې تقریبا په 10 ورځو کې دا سپوږمۍ په پیدایش بیا مکمل واپس ختمیږي. دا 12 څنګه برابر کړه دغه شان دو کتل چې دا ستوری کله دلته راخیږي یو کال پس نو په دې وخت کې دا سپوږمۍ څو پیرې پیدا شوي او څو پیرې ختمه شوي نو دا چې کله برابر کړه کاونټ یې کړه نو هغه سره تله 12 پیرې د سپوږمۍ پیدا کېږي او ختمیږي. د دې دوی چې کوم ستوری یادوو هغه ستوری راختو پورې د دې نه دوی ته پته ولګېده چې په کال کې 12 میاشتې دو تقسیم وکړو د 12 میاشتو د سپوږمۍ په ذریعه باندې او دا 10 ورځې هم د کوم ځای نه راواغستې د سپوږمۍ نه راواغستې او د دې نه علاوه دا 365 ورځې کال چې دی د څه نه ټوټل معلوم کړی دی د دې نه معلوم کړی دی چې دا سایرس سټار چې کوم دی دا به کله راخېږي نو ورځې به شمارولې او د هغې سره به د سپوږمۍ دا ورځې هم شمارولې نو هغه 10 او بیا ورسره میاشتې څو پیرې د سپوږمۍ راښکاره شوي ده او پټه شوې د هغې نه دوی ته پته لګېده چې دا زما سره دی 365 ورځې دي. راځو دې سیټ اولنې خو تاسو پوه شوئ انشینټ ایجپت باندې. دویم چې دا یو عموم په مصر کې هغه دا خبره کړې دویم مایا سیویلایزیشن دا په امریکا کې سنټرل امریکا ده او هغه بل طریقه باندې د کال د اندازې ځان ته لګوله. ګوره دوی د پاستوري که نه او دوی چې کوم دي هغه په څه باندې په نور باندې په نور به یې څنګه ولګوله دوی به ټیمپل جوړول خپل د عبادت ځایونه به یې داسې جوړول بالکل د نور مخامخ به جوړول دوی ته به اندازه کېده چې کله به د ټولو نه اوږده ورځ په جون کې یا به ټول نه لنډه ورځ په دسمبر کې نو دوی به ورته داسې انګل باندې دا ټیمپل جوړ کړی خپل چې کله به نور راوختو په دغه ورځ باندې نو دا به بالکل د دې د دروازې او د دې د روشندان او د کړکو نه به دا رڼا بالکل ایگزیکټ نه غپاس کېده د انوار ورته بالکل مخامخ په دغه ورځ باندې په دې ورځ او په دې لنډه ورځ باندې نو ته به د دې نه اندازه لګېده چې اوس نیم کال وشو یا پول کال وشو د دغه نور نه به پته لګېده چې اشواګانې به بالکل دغه ټیمپل مطابق راتلې او نور ټیمپلز به هم جوړول په منځ کې د نور مطابق د هغې نه به د ټایم اندازه لګول خپل رسومات به یې کول خپل فصلونه وغیره به د دې ټیمپلز او د نور د یو بل د کمبینیشن چې کله به دا نور او د دوه ټیمپل چې یو بل ته مخامخ شو نو دغه نه به ورته اندازه ولګي چې دا اوس پلان کې ټایم دی د کال او بیا به خپل کم کار چې به یې کوه که فصلونه به وکړه د هغو کم رواج او د هغو کم تهوارونه هغه به بیا کول مطلب دوی به څه جوړول خپل ټیمپلز به جوړول او د هغې نه به یې ورته اندازه دوی ته لګېده دا چاته مایا سیویلایزیشن سنټرل امریکا. دریم چې کوم سیویلایزیشن هغه موجود په انګلند کې سټون هینګ والا هغه د دې سټون هینګ دا دوی به څه چل کو مطلب د دې سو دوی به یو غټ سرکل جوړ کو او ګټې به کې څه کېده چاپیره کې خو دې په سرکل کې ایگزیکټ څنګه چې دوی ټیمپل جوړو دوه ټیمپل جوړو دوه سرکل جوړول د ګټو هغه ته بیا کتل چې کله د انور با کال په کم وخت کې به د انور مکمل دي ته مخامخ شو د غټ سرکل ته او رڼا به تیرا پاشوا نو ته پته لګیږي چې دا ورځ دا او دا ورځ دا لنډه ورځ د کال او دا نیم کال وشو او پوره کال وشو دینه به ته اندازه لګیدا چې د کال کم وخت وس او بیا خپل رسومات خپل رواجونه خپل فصلونه وغیرہ د دې مطابق کول نو دا دوه سیویلایزیشن انګلند او امریکا والا
دو کوم سیویلایزیشن چې دوی به څه کول د نور نه اندازه لګوله چې د کال کم وخت او د هغې مطابق به هر څه کول او دا چې کوم انشنت ایجپت والا چې کوم دوی به څه کول دوی به د ستوري نه اندازه لګوله چې اوس د کال کم وخت دی او موږ له څه کول پکار دی فصلونه دي او که رواجونه دي او که نورې خوشحالیانې دي او که خفګان دی که هر څه دی هغه به دوی په دې طریقه باندې څه کول. راځو اخرنی سوال طرف ته هغه څه دی چې فروری 4 کاله پس د 28 په ځای د 29 ولي او هغه مین وجه چې کوم ده هغه په دې ځای کې دی په کال کې صرف 365 ورځې نه 365 ورځې او د هغې سره سره شپږ ګنټې ورسره هم د اشاریه 25 چې موږ لیکلی دې مطلب څه دی شپږ ګنټې 25 مطلب یو نو شپږ او شپږ 24 ګنټې شو مطلب یو ورځ ته جوړیږي بیا نو شپږ ګنټې چې کم دي په 365 ورځو باندې سیوا دي چې کله 4 کال وشي نو شپږ ګنټې په یو کال کې بلکې په بل کال کې بل 4 کال شو نو چې شپږ ګنټو ته په 4 کې ضرب ورکړو 24 ګنټې مطلب یو ورځ په سیوا پکار ده. نو د کلندر صحیح ساتلو د پاره د فروری چې کم دا به د 28 په ځای 4 کال پس د سوی د 29 ورځو به اغستا چې دا کلندر صحیح برقرار شي او په دې کې بیا بدلون ناراضي که چرته مونږه دا نه کولای د دې نه په دا خبره بیا ثابتې ده چې کال کې به دا میاشتې بیا ګرځېدم ته پته نه لګېده چې جنوري کې یخي او په جون جولای کې ګرمي ځکه چې دا به ورو مخکې راتلو اسلامي کلندر په شانتي سیسټم به بیا د هغې سره سټارټ به دا به د نور سره او د ځمکې د روټیشن سره بالکل الاین نه اوس تاسو ته په دې اخره کې زه یو بله خبره کوم د ماډرن ساینس هغه دا ده چې د 365.25 ورځې چې کوم دي دا چې کله دا ارت روټیشن کې مطلب دا زمونږ د ځمکه چې د لمر نه چاپېره چورلې دې چې څومره یو سرکل د لمر نه چاپېره پوره کوي نو په هغې کې 365.25 ورځې مطلب 365 ورځې او شپږ ګنټې چې لګي نو دې یو سرکل ته مونږ بیا څه ویلی دی کال ویلی دی په ساینس کې او هسې کوم دی تاسو مخکینی کالکولیشن ولرو چې په کوم سیویلایزیشن کې په کومه طریقه باندې هغې ته کال وی دا خو زمونږ اولنی لیکچر په ټایم باندې هغه د کال خبرې په دې کې مونږ کولې د دې نه وروسته مونږ لیکچر اخلو هغه به په میاشتې به بیس مطلب چې 28 29 او 31 ورځې ولې په میاشتو کې دا چا ډسکور کړی دي 50 ورځې ولې نه او 25 ورځې ولې نه د دې نه علاوه د 2 ورځو سایکل ته مونږ هفته وایو د 8 ورځې ولې نه دي دا 15 ورځې ولې نه دي دغه شانتي په ورځ کې بیا 24 ګنټې دي دا ولې دي بیا په ګنټه کې 60 منټ دی او په یو منټ کې 60 سکند دی دا چا ډسکور کړو دا ولې ډسکور کړو د شاته ساينس دی او سایکولوژیک دی او کم فلسفر او کم خلکو دا سوچ او فکر کړو نور ویډیوز خامخا په ټایم باندې وګورئ چې تاسو په ټایم باندې کمپلیټ پوه شئ. الله حافظ.